کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم چا سره چې ما له زړه دوستي کړله چا سره چې ما له زړه دوستي کړله چا سره چې ما له زړه دوستي کړله اوس یې له خپل ځان څخه شړلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ځان سره یوازې ګرځېدلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل اوس بحاد درد والی یم هر وخت له غمو سره ملګری کله چې دنیا ته زه bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو د روژې مبارکه میاشت ده په خپل کلي کې په خپل ګاونډ کې د غریبانو سره مدد وکړئ او دې میاشت کې تاسو ته ډبل ثواب میلاویږي په هر ځای کې چې کوم شتمن خلک دي کوم مالدار دي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې د غریبانو سره مدد وکړئ او ډېرو کسانو راته وویل چې زموږ لپاره اواز اوچت که موږ بېوسه یي چې څوک راسره مدد وکړي یاره له پیکج راوړي کتونکو مبارکه میاشت ده کو د چا څه وس کېږي کو 10 روپۍ هم کېږي او کو 20 روپۍ هم کېږي او یا والا پیکج ورکولی شئ نو ما سره په واتساپ باندې رابطه کولی شئ دا زما واتساپ نمبر دی 0310 017 0707 او که څوک د پیسو مدد کول غواړي نو د ایزي پیسه نمبر مې ورکړی دی د بینک نمبر مې ورکړی دی کو د چا 10 روپۍ وس کېږي او کو 20 روپۍ وس کېږي نو د ایزي پیسه او د بینک په ذریعه باندې رالیږلی شئ ستاسو د 10 روپو نه ډېر څه سازېږي چې د ډېرو غریبانانو مدد پې کېږي په دې ثواب کې ما سره ضرور شامل شئ او که چا څه وس هم نه کېږي نو دا ویډیو د الله رضا لپاره مخکې شیر کړئ ډېر خلک به وي چې د غریبانانو سره به مدد کول غواړي ما د واتساپ نمبر ورکړی دی په دغې د میسج په ذریعه باندې ما سره رابطه کولی شئ ډېره مهرباني والسلام